د صنعتي او کلتوري توکو په درې ورځني ملي نندارتون کې د هیواد د تولیدي توکو ترڅنګ یو ګڼ شمېر کلتوري توکي هم نندارې ته وړاندې شول. د کابل ښار په جوشیر سیمه کې دغه ملي نندارتون جوړ شوی چې د هیواد د بېلابېلو ولایتونو د تولیدي شرکتونو او فابریکو تولیدات، د میرمنو لاسي توکي، ښځینه جامې، د هیواد کرنیز محصولات پکې نندارې ته وړاندې شوي دي. همدارنګه یو ګڼ شمېر علمي اثار، کتابونه، نقاشۍ، د هیواد د کلتوري او طبیعي سیمو منظرې پکې نندارې ته وړاندې شوي دي. په دغه ملي نندارتون کې د افغانستان له مختلفو ولایاتو څخه متشبثین، فرهنګیان، صنعتګران راټول شول. دغه نندارتون هدف د افغانستان داخلي تولید، صنعت، فرهنګ د ودې لپاره او صنعتکاران، فرهنګیان غوښتل چې خپل محصولات، تولیدات نندارې ته وړاندې کړي چې خوشبختانه موږ د ټول افغانستان څخه 2500 غرفې په دې نندارتون کې منګه جوړې کړلې. دغه نندارتون هم د افغانستان په ډیر ښایسته ځای کې سینما پامیر، اسماعي واټ، جوشیر ماشینخانه کې جوړ شو. له دغه نندارتون څخه زرګونه هیوادوال هره ورځ لیدنه کوي. همدارنګه د ښوونځیو زده کوونکي، ماشومان او د هیواد علمي او فرهنګي کسان هلته ورځي او د علمي او کلتوري آثارو څخه لیدنه کوي. این کتاب برای من داستان‌های 5 دقیقه قبل از خواب کتاب خوبش بود که مرا خوشم آمد، میخرمش. من صنف 6 خلاص کردم. اجازه بدن مکتبا را باز کنن که درس دخترها بتونن تا مرتبه بالا بروند. اینیا را جور کردیم که اینیا که سرمیز میبینن، اینیا را جور کردیم. دیگه در خانم چند دانه جور کردگی دارم. کلمه شریف است، اینی چیزای سینسی است که سینسی میگن. د دغه نندارتون ګډونوالو وویل اوس مهال په هیواد کې د لوړ کیفیت توکي تولیدیږي چې تر بهرنیو توکو یې بیې هم ټیټې دي. هغوی زیاته کړه چې سوداګریزو توکو ته یې په دا ډول نندارتونونو کې ښه بازارموندنه کیږي. کارخانه در شهرهای کابل، غزنی در روبروی منارهای فرقه‌های سابق و تولیدات ما شوینده‌باب است، شامپو است، دستشویی است و تمام چیزایی که در اینجا موجود است، پودر است و ماشین‌های اتومات، نیمه اتومات، تمام چیز است. دیگه این چیزایی که می‌بینین با قیمت بسیار مناسب و کیفیت بسیار بالا، چون بسیار از مردم میان از مالان دیدن میکنن و در برابرشون که یک دفعه استفاده میکنن کیفیتش میبینن، باز تقاضاش در بازار زیادتر میشه. کیفیتش چون سرتیفیکت آیسیو هم داره و با خارج هم چندین بار صادر هم شده. پودرای ما بسیار کیفیت بالا و تمام چیزای ما که در کل که هست کیفیت بسیار عالی و بسیار برند جور میشه. از 5 گیاهان طبیعی خالص بدون رنگ‌های کیمیایی و بدون مواد کیمیایی ساخته شده. مثلا زعفران است، زنجبیل است، هیل است، میخک است یا لونگ و دارچین. این 5 گیاهان طبیعی ترکیب شده که داخل هر قوطی از این یک قاشق می باشه. از این قاشق از این چای زعفرانی میگیرین، در یک ترموز 3 لیتری کلان مندازین او جوش از پشتش مندازین، کافی است. یک قاشق 3 لیتر آب و یا در پشت هر کدامیش به 3 زبان طریقه استفاده نوشته است که 1 گرم از این چای زعفرانی با 4 لیتر چای بر شما چای صحی و گیاهی برتان میده. برگزاری نمایشگاه خیلی موثر بوده و کسایی که بردن استفاده کردن خیلی خوش کردن. د یادونې وړ ده چې په وروستیو کلونو کې د صنعت او سوداګرۍ د ودې په موخه دا ډول ګڼ شمېر ملي او نړیوال نندارتونونه جوړ شوي چې د داخلي تولیداتو په خرڅلاو یې مثبتې اغېزې کړي دي.